مهمه پاملرنه دغه ویډیو د پروپاګاندا گیم له مستند فلم څخه راخیستل شوی چې د شمالي کوریا په اړه جوړ شوی دی او په دې ویډیو کې به د شمالي کوریا په اړه د 22 عجیبو غریبو معلوماتو په اړه خبرې وکړو مګر مخکې له دې چې په معلوماتو پیل وکړو په چینل کې د سبسکرایب له لارې زموږ ملاتړ وکړئ تر څو تاسو ته لا جالبې ویډیوګانې او معلوماتونه راوژباړو لومړی معلومات د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګیانګ په اړه دی چې 3 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي په دې ښار کې یوازې هغه خلک ژوند کولی شي چې ډېر پوه او ذکاوت لرونکي خلک وي او یا هم د ښه صحت خاوندان وي بغیر له دې ډلو خلکو څخه نور هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په دې ښار کې واوسیږي د شمالي کوریا په نور منطقو کې بیا د متوسطې درجې او د غریبې طبقې خلک اوسیږي د نفوسو دریمه برخه یې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي همدارنګه هر کال د نویو شمیرنې له مخې د نړۍ په لسو هغه هیوادونو کې سومال او شمالي کوریا لومړی ځای نیسي چې ډېر فساد کې ښکېل دي دوهم د شمالي کوریا په حدودي سیمو کې داسې کلي جوړ شوي دي چې هیڅوک هم پکې نه اوسیږي او د دې سبب دا ښودل شوی دی چې نورو ګاونډیو هیوادونو غیرت راوپاروي او هغوی ته خپل زور ور وښیي د دې کلیو د جوړولو پلان د جنوبي کوریا له یو ډول خاصو تبلیغاتو لیکونو څخه غلا شوی دی چې هغوی هم دغسې کلي لري دریم شمالي کوریا خپلو وګړو ته ډېر درواغ وایي مثلا هغوی ته وایي چې د شمالي کوریا څخه بهر اوسېدل ډېر سخت او ګران کار دی او همدارنګه ډېر بد کار هم دی په جنوبي کوریا کې د غذا او د خوړو سخت بحران روان دی او په بهر نړۍ کې بیا د دې څخه هم ډېر وضعیت خراب دی ټول بهرني هیوادونه له شمالي کوریا سره حسد او کینه لري او له شمالي کوریا څخه ډاریږي څلورم په شمالي کوریا کې په هرو 5 کلونو کې یو ځل انتخابات ترسره کیږي او په دې انتخاباتو کې فقط یو کس ولاړ وي او هغه هم هر ځل د شمالي کوریا اوسنی حاکم کیم جون اون وي پنځم په شمالي کوریا کې کارګران د ونې شپږ ورځې کار کوي سره له دې چې یو ورځ عمومي رخصتي لري مګر په زیاتره وخت کې په دې رخصتي ورځ هم کار کولو ته مجبوریږي له 12 څخه د فارغینو ته سمدستي د حکومت له لوري مناسب کارونه ورکول کیږي او خپل کاري ژوند پیلوي شپږم د شمالي کوریا په حدودو کې دننه حکومت په ټولو موسیقي آلاتو باندې پوره ولکه لري اووم د شمالي کوریا له عادي اوسیدونکو سره دومره معلومات نشته لکه څومره چې د بهر نړۍ له عادي خلکو سره دي ځکه چې هغوی ته د انټرنیټ د کارولو اجازه نشته مګر ډېر محدود او هغه هم حکومتي طبقې خلک دي چې انټرنیټ ته لاسرسی لري همدارنګه عادي هیوادوال نشي کولی چې بغیر د حکومت له اجازې څخه کمپیوټر ولري او یا کمپیوټر استعمال کړي اتم که چیرې د شمالي کوریا کوم وګړی د سیاحت او له تعلیمي سببونو پرته هیواد پرېښود نو د خیانت تور پرې لګیږي او په دې تور بیا محاکمه کیږي او که څوک بیا له هیواده وتښتېدل نو بیرته یې راولي تر څو د اعدام حکم پرې عملي کړي نهم په شمالي کوریا کې د نړیوالو اړیکو خدمتونه نشته عام خلک نشي کولی چې له بهر نړۍ سره آزاده اړیکې ولري فقط یو څو محدود سیم کارتونه شته دي چې د حکومت له اجازې وروسته د نړیوالو اړیکو خدمتونه ورکوي که څوک د دې قوانینو مخالفت وکړي نو سزا یې مرګ ده ټول دغه قوانین د شمالي کوریا هر وګړی له بهر نړۍ څخه بېخبره ساتلی دی او نه پوهیږي چې په بهر نړۍ کې څه روان دي لسم په 2014 کال کې شمالي کوریا د خپل لومړني مشر او رهبر کیم ایل سون د زیږیدو د 115مې کلیزې په مناسبت دغه ورځ په ډېرو لویو شانداره عسکري مراسمو ولمانځله په شمالي کوریا کې تعلیمي نصاب ډېری مضمونونه لري چې ریاضي کیمیا او نور علومو کې شامل دي خو په دې ټولو کې چې ډېر اهتمام او توجه ورکول کیږي هغه مضمون د شمالي کوریا تاریخ د کیم ژوند او د هغه د کورنۍ په اړه مضمون دی د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې د هغوی لومړنی مشر او رهبر ډېر لوی قدرت درلود له 15 کلونو څخه پورته هر وګړی د لومړني رهبر تصویر د شعار په توګه له ځانه سره ګرځوي